السلام علیکم دوستانو د طب نړۍ ته ښه راغلاست. طب نړۍ چینل همیشه دپاره ستاسو دپاره ټولنیزې ویډیو جوړوي چې تاسو په ټولنیز ژوند کې ترې ګټه واخلئ. نننۍ موضوع مو چې دا هغه دا کله چې تاسو اول ځل دپاره د جینۍ سره مینویږئ یا د یوې ښځې سره مینویږئ، هغې نظر په څه شی باندې وي. همدا موضوع مو ده، خو مخکې له دې نه چې همدا موضوع درته تشریح کړو، زموږ کوم چینل چې دا هغه در سره سبسکرایب کړئ. زیات خلک داسې سوچ او فکر کوي چې کله چې موږ د جنیو سره مینویږو، اول نظر د دوی زموږ په کپړو باندې وي یا زموږ په جسم باندې وي یا د جسم یا د بدن په کوم قوي اعضا باندې وي. خو دا خبره غلطه ده. تقریبا د 300 نه زیاتو جنیو سره کومې مرکې چې شوي دي، یوه سروې شوې ده چې کله چې تاسو سره یو سړی مینویږي، اولنی نظر مو په کوم شی باندې وي. نو لاندې 5 شیونه ورته ښودلي دي چې په دې باندې وي. اولنی، کله چې جینۍ تاسو سره مینویږي، اول نظر یې ستاسو په سترګو باندې وي. یعنې مثال په ډول سره تاسو سترګې چې دي هغې ته درګوري. دوهم چې ده، دوهمې خندا وي. تاسو نه چې دي تاسو نه مسکراهټ غواړي یا مثال په ډول سره خندا غواړي د سترګو نه وروسته. دریم چې ده هغه تاسو قد ګوري، چې مثال په ډول سره تاسو قد چې ده هغه ټیټ یې، جګ یې، منځنی یې، همسره کوم قسم یې. او څلورم چې ده بیا د ستاسو لاسونه ګوري. تاسو فکر نه وي خو ستاسو لاسونو ته درګوري جینۍ. او پنځم چې ده، پنځم ستاسو سټایل ته ګوري. مطلب دا چې تاسو څنګه جامې اغوستې دي، څنګه سټایل مو کړی دی، همدغې ته ګوري. او د ټولې هر څه 5 نقطې په نظر کې نیولو سره اخرنۍ چې ده هغه تاسو ته دا ګوري چې آیا د سړی چې ده پر اعتماده ده، مثال ډول سره مطمئن ده، اطمیناني ده چې زه د هغې سره مینویږم. نو دا هغه نقطې وي چې جینۍ چې دي کله چې تاسو سره اول مینویږي همدغې نقطې ته ګوري. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښ وي. په راتلونکي کې بیا هم موږ تاسو دپاره خوندورې ویډیو تیاروو، خو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.